زما په ساعت کې 23 بجې او 20 دقیقې دي. ستاسو په ساعتو کې څو بجې؟ آیا خبر یاست؟ اصلي پوښتنه دلته دا را پیدا کېږي چې دا شپه ورځ چا په 24 ساعتو وویشله؟ په پخوا زمانو کې ساعتونه موجود نه وو. هغوی وخت لمر ته په کتو باندې پیژندو. وروسته مصریانو چې وخت ښه دقیق وپیژني، همدغه شپه او ورځ یا یو شوه روز په 12 مساوي برخو وویشله. دلیل یې څه و؟ دلیل یې دا و چې دی په دغه 12 برخو کې ستوري په ځانګړي ډول په نښه کول. څه وخت وروسته بابلیانو د شپېتو سیستم جوړ کړ، یعنې همدغه له 12 برخو څخه یوه برخه په شپېتو برخو وویشله. همدا د دې لامل شو چې یو ساعت 80 دقیقې شو. دا نظام ورو ورو نړۍ وپېژنده او بالاخره د وخت لپاره یو واحد وټاکل شو. همدغه د زیاتو فکرونو هڅو پایله وه چې نن موږ تاسې وخت په څه شي باندې معلوموو؟ په ساعت باندې معلوموو. که معلومات درته جالب وو حتما خپل نظر راسره شریک او ویډیو لایک او شیر کړه. مننه.